د اطلاعات فرهنګ وزارت په نوښت پنجشیر ولایت مرکز همدا ډول ټولو ولسوالیو کې 3000 ټوکه کتابونه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت او اسلامي تاریخ باندې چې لیکل شوي و هغه د شاګردانو محصلینو ترمنځ ویشل شوي دي. تېره ورځ د دوی ټولو څخه امتحان واخیستل شو په ډېر شفافه توګه باندې پرچې او د امتحاناتو کاغذونه دلته راوړل شوي دي. هغه باندې به کمیټه کښېني نظر به ورکوي. هغه کسان چې لومړي و دویم و دریم نمبرونه یې اخیستي دي هغوی به تقدیریږي، ډالۍ به ورکول کیږي. همدا ډول دا برنامه یوه ډېر مهمه برنامه ده ځکه زموږ ځوانان او محصلین و هیوادوال د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت څخه خبریږي او همدا ډول ځوانان هڅیږي چې مطالعه وکړي، کتاب وګوري. موږ انشاءالله هڅه او کوشش مو دا دی چې دا راز برنامې د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځوو. همدا شان د پروسه کې د ټولو ولسوالیو د مرکز په شمول باندې ځوانانو په ډېره علاقه‌مندۍ باندې زموږ سره برخه اخیستې ده او موږ ټولو ځوانانو ته، محصلینو ته، هغه کسانو ته چې په دې پروګرام کې زموږ سره برخه اخیستې وه د دوی هغه نتایج به په ډېر شفاف ډول باندې د کمیټې د خوا څخه ارزیابي کیږي او انشاءالله ټول هغه محصلین چې ګډون یې پکې کړی هغه به د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوا څخه تشویقیږي. د دوی سره به د کتابونو همدا ډول په نورو برخو کې انشاءالله همکاري کیږي او زموږ پیغام دا دی د پنجشیر ولایت همدا ډول په مجموع کې د ټول هیواد ځوانانو ته مو پیغام دا دی چې دوی خپل سبقونو او درسونو ته پوره توجه وکړي، زیار او هڅه او کوشش وکړي، په ځانګړې توګه باندې د کتاب مطالعې ته وخت ورکړي. د سیرت کتابونه، د تاریخ کتابونه، نور په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکل شوي کتابونه دوی مطالعه کړي او خپل د قیمتي وخت څخه استفاده وکړي. زموږ هڅه او کوشش دا دی د خپلو ځوانانو دپاره موږ په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړو. د کتاب د چاپ په باره کې د دوی سره همکاري کولی شو. همدا ډول د فرهنګي غونډې او نور اړوند موضوعات چې زموږ د اطلاعات فرهنګ وزارت سره تړاو لري انشاءالله موږ د دوی ټولو سره تیار یو همکارۍ ته او دوی دې زموږ سره همکاري وکوي. موږ انشاءالله تر اوسه پورې کوشش کوو خپلو ځوانانو ته، خپلو هیوادوالو ته د مطالعې دپاره مواد برابر کړو. همدا ډول داسې خپرونې دوی ته آماده کړو چې هغه د دوی په ذهني پیاوړتیا کې د دوی سره مرسته وکولی شي.